د ښځې او د خاوند په منځ کې لازم دا خبرې اترې راځي، لازم. یعنی که څوک ما ته دا ووایي چې زما په کور کې د وسه پورې چې ما واده کړی دی، زما او زما د ښځې چېرته اختلاف نه راغلی، نو څه ووایم نو زما خو عقل ته نه پرېوځي. تاسو یې منئ؟ څه نه څه خبرې خو راشي. یو جګړه ده، ما جګړه نه دی ویلي، اختلاف وایم، خبرې اترې، معمولي خفګان، تا دا ووایي ما دا ووایي، تا ولې وکړو، دا لازم په کور کې راځي. دوی انسانان یو ځای اوسېږي او د یو بل سره داسې جوور ژوند دی چې داسې د بل چا سره نشته. لازم به دوی په منځ کې کله د یو بل په خبره پوه نه شي یا کله کوتاهي وشي د یو طرف نه، نو څه خبرې اترې به منځ کې راځي، دا خو لازم ده. خو دا چې ډېرې زیاتې شي او همیشه جنګ جګړې او همیشه دا کنځلې او بدې ردې، د دې یو لویه وجه چې د هغه په دین باندې ناپوهي ده. یعنې یا خو دا سړی په دین نه دی پوه، یا دا ښځه په دین نه ده پوه، او یا دواړه نه دي پوه. ځکه کله چې ښځه په دین باندې پوه وي، دا د خاوند حق پېژني، او چې کله خاوند د ښځې په دین پوه وي، نو دی به د ښځې حق پېژني. نو د هغې د لاسه به د دوی په منځ کې مسلې بیا ډېرې راځي، لږې به راځي، ځکه چې د یو بل حق هغه پېژني. دویمه وجه چې کومه ما ته ښکاري والله اعلم هغه دا ده، د انټرنېټ او موبایل. ځکه چې کله دې کې یو زنانه پردي هلکان ګوري او فلمونه او سندرې او د پلاني قوم ډمان او د پلاني ملک ډمان، او هغوی دا میکاپونه کړي او ځانونه یې تیار کړي او دا د عشق خبرې او دا د مینې محبت خبرې، نو د دې د خپل خاوند نه ورو هغه زړه تورېږي. ځکه چې دې هغه شان خوی په کار دی کوم چې هغوی جوړ کړی دی د فلم او ډرامې دپاره، هغه شان هلک، هغه شان میکپ، هغه شان سینګار، دغه شان دا سړی دی. دی د فحاش ویډیوګانې ګوري، د جنکۍ ګوري، د ډمانې ګوري، د زیناکاري ګوري، او هغوی د دغې دپاره ځان سیټ کړی. نو دی د هغه ساده ښځې نه چې کومه ساده پښتنه مسلمانه ښځه ده او په دې قصو نه پوهېږي، دی د هغې نه دغه څه غواړي کوم چې دی لیدلي، او هغه شان نه کېږي. د دې د لاسه د دې ښځې نه زړه هغه رو رو تورېږي، نو خبره به یې دغې ته واوړي چې په معمولي خبره باندې دی هغه بېعزته کوي او هغه د ده سره ورانېږي، او د هغې سره دا برکت د دې موبایلو دی او د دې انټرنېټو دی، نو دا امیاده کوي ورسره. دا یو اهمه خبره ده، او کېدای شي زما دا خبره غلطه وي، که نه دې پکې څه اثر نشته، اثر یې پکې ښه برابر دی، ښه برابر اثر. بل یو د دې د لاسه هغه څنګه د نېټ د لاسه، لکه پخوا به داسې وه چې د دې ښځې خاوند به د یو بل سره یې وښو د ناستې، او د دې بچو سره به ځان له یې وښو، پلار به د بچو سره کېناستو، مور به د بچو سره، نیکه به کېناستو، ترونه به کېناستو، د کور والا به ټول راجمع کېدو. اوس موبایل لري هر چا سره، د بچي سره دومره ټیم نشي چې پلار سره کېني، بلکې ما بعض بې ادبه هغه لیدلي دي چې پلار یې ناستي، مور یې ناستی، او دی په موبایل کې لګیایي، او هغه غریبانان دغه شان غلي ځان له ناستي. بعض ما داسې بې ادبه لیدلي، د بچي سره دومره ټیم نشتي چې هغه مور پلار له ټیم ورکړي، ځکه چې هلته هغه موبایل کې مصروف وي. بیا د بچو مور پلار سره دومره ټیم نشي چې بچو له یې ورکړي، ځکه چې راشي او روټۍ وخوري، بیا د موبایل د کته بر او فیسبوک او ټیک ټاک او دې نه چې وځي شپه شوي. نو چې شپه شوي ناوخته شوي، اوس د سره دومره وخت نشي چې د دې ښځې سره وخت تېر کړي، نو بیا د ډاري کوده کېږي. ښځه ځان له مصروفه ده او مزه څه کوي چې ښځه او خاوند په یو کټ کې پراته وي، دواړو سره موبایل یو په یو کې مصروف او بل وګره کړي، دا ځان له مزه کوي، دې ځان له مزه کوي، او بیا موبایل سر ته کېږي او دواړه ویده شي. بیا راپاسي، بیا هغه کیسه سټارټه شو. نو دې د لاسه دوی په ژوند کې دا راشي چې دوی د یو بل نه لرې شي، او چې لرې شي نو دا جنګ جګړې څه شي، دا ډېرې شي. خلاصه دا ده چې څومره په کور کې بېدیني ډېرې، دومره په هغه کور کې برکت، مینه، محبت دا پکې دی. د خپلو کورونو خیال کوئ، او خپل کور له یو یعنې زه درته طریقه وښیم د ژوند د تېرولو. د خپل کور دپاره اصول کېدی، اصول ته سړی اصول دا دي چې زما کور کې هر شی چې استعمالېږي د هغې به یو حد وي. د ګپ شپ ځان له وخت دی، د بچو سره د مشورو، د صلاح کولو، د نصیحت ځان له وخت دی، بهر ته د وتو ځان له وخت دی، موبایل استعمالول، ټي وي کته، ماشومانه ځان له کارټونان ګوري، د هغې ځان له یو وخت دی، د دیندارۍ خپل وخت دی. داسې به بیا دا ژوند چې دی دا ډېر ښه رواني. او که داسې غوغاوي ژوند تېری، غوغاوي دا چې هر څه چې وشو کېږي دي، خو چې مونږ کور کې، زه کور ته ورځم ډوډۍ تیاري او سهار کې پراټه راله راکوي،
او ښځه کور صفا کوي بس چې دا دوه درې کاره کېږي نور مزید د شپې به ما سره سمري دې ته غوغاوي ژوند وي یعنې دې څه هدف نشته څه مقصد نشته خو چې هر څه وشو کېږي نو دې قسمه کور کې به جګړې او وراني هغه ډېر راځي اوس